پرون دا مسله تېره شوه چې د ولاړېدا په حالت کې سړی ځان ته ګوښی لمونځ کې یا په امام پسې لمونځ کې سبحانک اللهم ویللو نه بعد سړی به خاموشه ولاړېږي او د امام قرات دې ته به غوږ دی او کله چې خپله سړی قرات کوي لمونځ کوي لمانځه الفاظ د ویایي نو د قرات لپاره ضروری ده چې زبی او سونډې ته حرکت ورکړي قرات ویلل کېږي د زبی او د سونډو د حرکت ته که چیرې سونډې او زبه حرکت نه کوي نو دې ته قرات نه ویلل کېږي بعضو خلکو عادت ته چې پټه خوله باندې د لمونځ کوي نو پټه خوله باندې چې نه سونډې شوري نه زبه شوري دې طریقه باندې لمونځ نه کېږي ځکه چې قرات پاتې شو او چې قرات پاتې شي د لمانځه له فرایضو نه ده نو د هغو لمونځ نه وشي او د قرات کم سے کم مقدار دا ده سړی کوم الفاظ ویایي هغه د خپله واوري خپله دته محسوسه سي د خپله اوري نو دې تم خیال پکار ده ځینې خلک پټه خوله باندې قرات کوي دغه رقم کله سړی ولاړی په لمانځه کې نو بغیر د ضرورت نه د جسم کومې حصې ته دی حرکت نه ورکوي څومره په سکون سره دی ولاړی دا د غومره بهتره ده او که چیرې بدن تخماریږي نو د ضرورت په وخت کې یو لاس استعمالولی شي هغه سخت ضرورت په وخت کې او کم سے کم وخت لپاره دغه رقم د قیام په حالت کې د ولاړېدا په حالت کې جسم ټول زور په یوه پښه باندې اچول یوه پښه غړنده پرېښول دا هم صحیح نه ده لمانځه د آدابو د سنتو خلاف ده صحیح طریقه د قیام دا ده چې زور په دواړو پښو باندې برابر راشي یوه پښه باندې داسې ولاړېدل چې په بله پښه کې کوږوالی راشي هغه مځکه باندې زور په هغه نه راځي دا د ادب خلاف ده دغه رقم په لمانځه کې ټیغونه راکړل کوشش د سړی دا کوي چې په لمانځه کې دې ټیغونه دې موقع پیدا نشي دا هم د ادب خلاف ده او یو ضروری خبره قیام په حالت کې نظر سجدې په جې باندې ساتل پکار ده دالی دالی یوې خواته بلې خواته یا پورته کتل دا د ادب او د سنت خلاف ده سړی چې کله رکوع ته ولاړ شي په رکوع کې هم د یو څو خبرو خیال ساتل پکار ده ټولو ناوله خبره کله سړی رکوع ته ولاړ شي نو سر به داسې کته کوي په رکوع کې چې شاتنۍ حصه سر او ملا دا درې سره برابر شي سړی چې کله رکوع ته ولاړ شي سر او ملا او شاتنۍ حصه دا ټول برابري یو رقم ته شي کته او پورته نه دغه رقم په رکوع کې سر به برابري له ملا سره رکوع کې سر دومره ټیټول چې سینې سره ولګېږي دا هم د ادب او د سنت خلاف ده سر به د رکوع په حالت کې سینې سره نه لګي دغه رقم رکوع کې چې کله سړی ولاړ وي نو ګونډې او دا پښې دا به سیخي په دې کې به هم کوږوالی نه راځي بلکل به ټیټ نیولي دغه رقم دواړه لاسونه په رکوع کې چې کله سړی په ګونډو باندې ږدي نو په داسې طریقه باندې به ږدي چې دا د لاسو پنجه په دې باندې خپلې ټټکۍ نیولي او دا ګوتې خلاصي رکوع په حالت کې چې کله ګونډې نیولي ټټکۍ نیولي نو ګوتې به خلاصي ګوتې بندول نه د پکار په منځ کې د هرې دوو ګوتو په منځ کې فاصله پکار ده
دغه رقم رکوع په حالت کې چې سړی وي نو دغه څنګلې دا بم سیخي په دې کې بم کوژوالی نه راځي لکه په پښو کې په ګونډو کې چې کوژوالی نه راځي دا بم بالکل داسې سیخي او له سینې سره به دا نه لګېږي له دې نه بم دا لري دغه رقم د رکوع په حالت کې کم سے کم مقدار هغه 3 واري سبحان ربي العظیم ویلل ده کم سے کم 3 واري نه زیات 5 واري 9 واري طاق چې څومره سړی زیاتوي ویلل غواړي ویلی شي کم سے کم مقدار سنت هغه 3 واري په اطمینان سره سبحان ربي العظیم ویلل ده دغه رقم د رکوع په حالت کې نظر دا په پښو کې ساتل پکار ده خپل پښو ته دی ګوري او په پښو باندې زور برابر ساتل پکار ده د رکوع په حالت کې لکه څرنګه چې د قیام په حالت کې او د رکوع په حالت کې پښې بداسي چې د دیوې پښې شنګري د بل پښې شنګرو سره مخامخ وي یو بل نه مخ او شاته نه چې د رکوع په حالت کې پښې برابرې سړی چې کله د رکوع نه پورته شي سمع الله لمن حمده ووایي نو التم دومره حد پورې ولاړېدل دي چې بالکل دا ملا سمه شي او په دې کې کوژوالی نه شي رایي نه د مخ طرف ته او نه د شا طرف ته بالکل سیخ ملا برابر شي او په دې حال کې نظر بیان د سجدې طرف ته کوم ځای کې چې سړی سجده کوي یغه طرف ته به نظر وي ډېر خلک عام طور پر صرف اشاره کوي او بیا فوراً سجدې ته ولاړ شي دا طریقه د آداب او د سنتو نه علاوه هم مفسداتو نه علماو فقهاو ذکر کړی ده سجدې ته چې کله سړی ځي نو هلته هم د یو څو خبرو خیال ساتل پکار ده سجدې ته چې سړی ځي تر ټولو نه اوله به د ګونډې به کژي ګونډو کې به اگر اولی خم ګونډې به اوله انځکې طرف ته بیایي او داسې به بیایي چې سینه به مخ ته نه ټیټوي بالکل سمع الله لمن حمده نه بعد به داسې ځي داسې به نه ځي سینه د مقبلې د انځکې طرف ته کژول لکه څرنګه چې رکوع ته ټیټوي دا وړ به نه وي فقهاو دې تم بل رکوع ویلی ده دې له وجه دې هم ډېر زیات خیال پکار ده چې کله ګونډې په ځمکه باندې ولګېږي بیا د هغه نه بعد پورتنۍ حصه دا به کته کوې دې نه مخکې کته کول یا کوژوالي طرف ته بول دا ادب خلاف ده ان سبا ډېر خلک په دې هغه کې د غلطي ښکار دي عملی طریقه بم بیا زه درته وښیم دغه رقم چې کله سجدې ته ځي اوله به ګونډې لګېږي بیا به لاسونه لګېږي بیا به د هغه نه بعد پزه لګېږي او بیا به ټنډه لګېږي د اساني لپاره سړی داسې یادولی شي چې کوم شی سمع الله لمن حمده نه بعد کوم شی چې ځمکې ته سجدې ته څومره نږدې ده اوله به هغه په ځمکه لګېږي ګونډې زیاتې نږدې دي ګونډې به لګېږي بیا لاسونه دي بیا به لاس لګېږي په سر کې پزه تر باندې راوتلې پزه به لګېږي بیا به د هغه نه بعد ټولو نه اخر کې دا ټنډه به لګېږي سجده کې سجده به سړی داسې کوي چې د دواړو لاسو په منځ کې به سر ږدي لکه څرنګه تکبیر تحریمه په وخت کې دواړه لاسونه پورته کړي او غوږو ته یې هغه کړي بالکل د هغه رقم به لاسونه سجده کې په ځمکه ښوول کېږي او سجده به د دواړو لاسو تر منځ کېږي او لکه څرنګه چې په تکبیر تحریمه کې دا غټه ګوته غوږو ته برابره وه دغه رقم په سجده کې بم دې غوږو چې دا کومه نرمه حصه ده په دې اندازې باندې په دې طریقه باندې به سر سجدې په حالت کې ګوتو ته برابر کی دغه رقم سجدې په حالت کې ګوتې دا به بندي رکوع کې خلاصي سجدې په حالت کې ګوتې بندي فاصله بنئ لکه څرنګه چې په رکوع کې فاصله وه او دغه رقم د ګوتو چې کوم رخ ده دا به هم د مقبلې طرفې او څنګلې
دا بلا نزکی نه پورته سړو لپاره سجده په حالت کې سنگلی پنځکه باندې جدل منه ده. شزو سنگلی سجده په حالت کې نزکی سره لګئی سړی به نه لګئی. دغه رقم شزا سنگلی لخپل بدن سره سینې سره لګئی پیغه کې پرده زیاته ده. شزې لپاره حتی الامکان په عبادت او په لمانځ کې د پردې حکم ده. سړی لپاره دا نه ده سړی به لنځکې نم سنگلی لري ساتي او له بدن نه له سینې نه بم خپلې سنگلی لري ساتي. دې کې اکثره اوقات چې ده خلک غلطي ښکار دي. دغه رقم لا نزکی او لا بدن نه سنگلی لري ساتل دي خو دومره لریم نه چې په صف کې بل نه پر درته ولاړ ده یغه ته روزي. دا سیم نه د کول په کار چې هغه سجده نشي کوي یا هغه په تنګیزي په خپل حصہ کې په خپل علاقه کې دې باندې عمل پکار ده. دغه رقم دغه چکم ورونده لوران سره به نس نه لګیږي. سینه او نس دا بلا ورانه نه سجده کې لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سجدې کیفیت صحابه داسې بیان کړی. نبی علیہ السلام به داسې سجده کوله کچيري وړکۍ سیر لکۍ بيزي بچي. نبی علیہ السلام سجدې په حالت کې تیرېدل چا تیروي نو تیرېدای سوی. داسې به نبی علیہ السلام سجده کوله سنگلی لبدننا او لنزکنا دا به آزاد وي. دغه رقم لورون نه بم آزاد وي. نو دې طرف تم خیال پکار ده. دغه رقم سجدې په حالت کې پزا دا به پنځکه باندې لګېدلې پزا به لنځکې په سجده نه جګي. بعض اوقات خلک چې د سجده په ټنډه باندې کوي او دا پزا یې جګي. حدیث شریف مفهوم دا سجده په وو شیانو باندې ده. وو شیانو باندې سجده کیږي. وی وو شیانو کې یو پزا هم ده نو پزا به لګېدلې پزا به نه جګي. دغه رقم سجده په حالت کې به پښې دا بم ولاړی پښې به بالکل سیخي ولاړی او دا ګوتې به داسې را کژې کړي چې د ګوتو رخ هم د مقبلې طرف ته یوې خواته بلې خواته ایستل. دا د سړي لپاره سړي د لمانځه طریقه نه ده. ښځې لپاره اگر چې گنجایش ده سړی به دا پښو ګوتې به کژوي او د حتی الامکان د هغه رخ بم د مقبلې طرف ته کوي بغیر د ضرورت نه بغیر د شرعي سبب نه. شی بالکل داسې سیخي ولاړول په سجده کې دا طریقه غلطه ده بلکې پښو ګوتې به کژوي مقبلې ته به برابري. دغه رقم یوه غټه مسله چې پیشیږي سجدې په حالت کې دواړه پښې په ځمکه باندې ساتل او سجدې په حالت کې پښې پورته نشي اوچتې نشي. یکم اکثره خلقونه سستیا او غفلت کیږي پښې جګي. کله ټوله سجده کې د یو تسبیح مقدارم پښې په ځمکه باندې پاتې نشي نو سجده نه ادا کیږي. سجده نه سواده فرض پاتې سو چې فرض پاتې سو لمونځ فاسد سو دغه لمونځ به بیا کوي. دغه رقم سجده په حالت کې لکه څرنګه چې رکوع ده کم سے کم دومره سجدی کې به وخت رہے چې 3 واری سبحان ربی الاعلى دا په اطمینان سره سړی ویلی. بیا له سجدې نه چې کله سړی سر راجګ کې قاعده چورته وایي. قاعده کې د دوه سجدو ترمنځ هلته بم سړی داسې کینی فورا به سجده نه کوي لږ توقف به کوي لږ وقفه به کوي. دومره وقفه چې دا د ملا اډو کې دا خپل جته سره ورسي او ملا سیخه د کې نستا په حالت کې سیخه داسې نه چې سجده وکړه او فورا یې سر راجګ. دا طریقه بیا تعدیل ارکان نه ده او دې سره لمونځ فاسده کیږي. دغه رقم دوه سجدو په منځ کې چې سړی ناست دی نو دغه چپه پښه په دې باندې به کینی او دا شپ شه دا به ولاړی لکه څرنګه چې په سجده کې ولاړ کړی ګوتې به بیا د مقبلې طرف ته دا طریقه ده. دواړه پښې ولاړول بغیر د ضرورت نه یا دواړه پښې یو طرف ته ایستل
دا د سجدې د آدابونه خلاف ده او غلطه طریقه ده. دغه رقم د کېنستا په حالت کې دو سجدو وي کو کا تحیات وي، نظر به په خپل غیږ کې او په خپل ورانو باندې وي. دغه رقم دومره وخت کې کېنستل د دو سجدو ترمنځ چې د یوې تسبیح په مقدار، یعنی یو سړی یو تسبیح په دې کې ویلی شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام کومې دعاګانې ښوولې هغه که د چا یادي هغه ویلل پکار ده. دغه رقم چې بیا بلې سجدې ته ولاړ شي نو بله سجده هم هغه رقم ته ده لکه څرنګه چې اوله سجده ده. او بیا د اتحیاتو طریقه هم هغه ده کومه چې هغه د دو سجدو ترمنځ د کېنستا طریقه ده. سلام چې کله سړی اړوي نو سلام طریقه بیا دا ده دا مخ دومره اړول، نظر په خپل مټ باندې د خپل د مټ له طرفه دومره اړول چې شاته صف کې کوم سړی ناست ته هغه ته دا د مخ دا د یو طرف ته د مخ دا ټول ښکاره شي. دغه رقم بل طرف ته چې اړوي نو دا بل طرف هم ښکاره شي. نو بعض خلک په دې کې مې سټایلونه کوي، پیشنې کوي، بس صرف یا سر دسی کی یا دسی کی دس اتن نه ده چې په هره طریقه دی واله او سر دې کې هغه که بس خلک به واه واه درته وکړي نو دې تم قتل پکار دی. نبی علیه السلام د صحابه طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه صحابه دا شي چې د الله رسول مخ مبارک جمبوري مبارک شاته صف کې به چې څوک وي هغو ته مکمل ښکاره شو. په دې طریقه باندې نظر دالته او پرا مخ اړول یو په دې کې بل دی اجر او دی ثواب خبره چې په دې کې نیت به دي چای نیت بدای چې سړی یو طرف ته سلام اړي نو په دې کې دا شو طرف ته چې څومره مسلمانان دي او څومره ملائکه دي السلام علیکم ورحمت الله سلام د کنو سلام چاته کو نو نیت هغه خلګي چې دا شو طرف ته دي که انسانان دي که ملائکه دي. دغه رقم چپ طرف ته چې سړی سلام اړي نو الته چپ لاس ته چې کوم خلک په لمانځه کې در سره شریک دي یا که ځان ته لمونځ کې ملائکې نو هغو باندې سلام. بهرحال دا مختصره لمانځه سنت طریقه وه. دوه مسلې بیا درته کومه د لمانځه متعلق چې په هغه کې تقریبا 90% خلک مبتلا دي او د موږ پښتانه تقریبا 98% مبتلا دي. یو مسله دې کې تعدیل ارکان ده. تعدیل ارکان ما ډیر بیان کړی ده. تعدیل ارکان دې ته ویل کېږي چې د لمانځه هر رکن په اطمینان او په سکون سره سړی ادا کړي. رکونه پورته شوې ښه په سکون باندې اډو کې خپل جته ورسي ملا برابر شي تسبیح په مقدار وقفه وشي بیا سجدې تکلل. دغه رقم د دوه سجدو ترمنځ دغه تعدیل ارکان ادری ایمو په نزدیک فرض د لمانځه فرایض نه ده. سړی نه پاتې شو که قصدن وي که په ویره لمونځ ختم شو بیا نه به یې. امام اعظم صاحب په نس باندې دغه واجب ده دومره رعایت شته. واجب دا مطلب که سړی نه په ویره پاتې شي نو سجده سهو به کوي او که قصدن پاتې شي لمونځ به بیا راګرځوي. نو په ویره خو له یو چام نه یې قصدن مشکو د موږ عادت دا جوړ شوی. دا حدیث ما بار بار درته بیان کړی. الله رسول مخ ته یو کس راغل لمونځ یې وکړو رکوع او سجده یې د هغه رقم لکه څرنګه د موږ د خلکو 3 وارې لمونځ وکړو. د الله رسول فرم وای ورسه اودس وکړه لمونځ وکړه لمونځ دې نه ده کړی. بیا راغی اودس یې وکړو لمونځ یې وکړو بیا راغی 3 وارې یا رسول الله نور دی مال منځ نه دزده د الله رسول بیا المنځ روشو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای یو سړی 70 کال المنځ کوي 70 کال د المنځ کوي او دیغه د 70 کالو یو المنظم نه صحیح سوی. دا کوم خلق دی دا د مش خلق. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای وایزه په داسې سړی باندې ډاریزم چې دیغه خاتمه د نبی علی السلام په ملت باندې کیږي په اسلام خاتمه ونسي د داسې سړی. الله رسول صحابه ته فرمایل بدترین غل څوک ده؟ بدترین غل هغه ده چې د پلمانځ کې غلا کوي. یا رسول الله المانځ کې غلا سرنګ کوي وای رکوع او سجده سم نه کوي
لا یقیم صلبه ملا نه برابرې دغه رقم یو حدیث کې دی الله رسول فرمایل الله رب العزت دی یک سړی لمانځه ته نه ګوري کوم چې په رکوع او سجده کې خپل ملا نه برابرې نو دا یو غټه مسله ده بار بار بیان شوې ده او په دې کې غفلت عام ده مش ډیره اسانه او کم هم شمیرلې ده نو دې طرف ته توجه پکار ده